خالد جان غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجه مونږ ته میلاو شوې ده او یو ډېر نر پښتون د ټولو پښتنو شمله مبارکي چې الحمدلله د اپریشن ضرب فحاشي چې کوم لومبنی ټارګټ و هغه خپل اختتام ته ورسېدو او څنګه چې مونږ غوښته چیرې د دې بیزتی وشي. تاسو به د خالجان ویډیو کتلی خالجان والو خوړه نه خالجان پس هغه د امیرو د پیسې منلې 50,000 روپۍ زبر کوم خالجان چې په مخ به سپېړه ورکړه آیا د امیر واستشه خو بني امیر د پیسې وسر کوي هغه کسا کو نور کوي راځي هغه نه پس امیر سوي د ویډیو تاسو وګورئ مخکې شیر کړئ. د خالد جان غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجه مونږ ته میلاو شوې ده او یو ډېر نر پښتون د ټولو پښتنو شمله مبارکي چې الحمدلله د اپریشن ضرب فحاشي چې کوم لومبنی ټارګټ و هغه خپل اختتام ته ورسېدو او څنګه چې مونږ غوښته چیرې د دې بیزتی وشي جي چې د ده بیزتی وشي که د ده په عزت کاري دی به قلار شي که دا عزتداره سړی دی به قلار شي او هم هغه شان وشوه ولې چې یو سړی د پښتو بیزتي کوي د پښتو د روایاتو بیزتي کوي د معاشرې د خرابولو کوشش کوي باقاعده د ده نه عبرت علی د ده نه عبرت علی ایکسپریس ګروپ اف کمپنۍ چې کومه اپریشن ضرب فحاشي شروع کړې ده دا یوازې په دې کې خالد جان نه دی جي هر هغه سړی چې کم د پښتو د معاشرې د خرابولو او د فحاشۍ د پیلولو کوشش کوي باقاعده یې مونږ ته رامخې ته کوی او مونږ به په هغه باندې د انعام ږدو او دغه شان یو نر پښتون به راپاسي او هغه به هغه خپل انجام ته رسوي. کم سړي چې سپېړه ورکړې ده د ټولې پښتونخوا د پښتنو له طرفه تا ته مونږ سلوټ کوو تا ته مونږ سلام پیش کوو او د ایکسپریس ګروپ اف کمپنۍ له طرف نه چې کومه مونږ خپله د 50,000 روپو کیش انعام واده کړې وه نو زه به کوشش کوم چې دا 50,000 روپۍ زه په خپله تعالی هینډ بای هینډ درکم چې دا خلک یاد وساتي چې امیر صاحب کله انعام کیدي نو بیا هغه خپل انعام ورکوي او درخواست مې لرته جي چا چې دا سپېړه ورکړې ده چې څه قسمه مسله راځي په تاڼه راته ولاړ یو په تحصیل راته ولاړ یو په وکیل راته ولاړ یو په هر ځای دې مونږ سپورټ کوو په یو ځای به نه شاته کېږي په یو ځای به کوزه خبره نه کوي کم تاڼې ته چې ستا کیس ځي هغه ایسیچوب هم او هوش او حواس او شعور لري کم عدالت ته چې ستا خبره ځي هغه عدلیه هم شعور لري چې یاره په څه وجه باندې د دې کس نه سپېړه تمبولې ده او په څه وجه باندې د ده بېعزتي کړې ده په هر ځای کې به د سره ایکسپریس ګروپ اف کمپنۍ ولاړي او انشاءالله اپریشن ضرب فحاشي چې کوم لومبی ټارګټ و هغه خپل انجام ته ورسېدو هغه ته د هغه د کړو سیله میلاو شوه او زموږ نیکسټ ټارګټ په موږ ډېر تاسو دې امیر خبرې واورېدې ادا امیر زه به د دې کس ته په خپله باندې پیسې ورکوم ځکه چې په خپل لاس مې زه کوشش داسې وکړم او زه تحصیل تاړه هر څه سره موږ یو نو بېغمه دي څه پروا دي نه کوي دا خبرې هم کړې دي نو خلجان بالکل بې سکه چې غلط کار کول غلطې ویډیوګانې جوړولې ډمان هغه سره پیرانو دې سره جوړولې هغه جنیتو سره جوړولې ټول عمر یې غلط ویډیوګانې جوړ کړي د غلط انجام د غلط وي مل دا ویډیو تاسو سره شریک ویډیو کتل ډېره مهرباني السلام